د یوې ښایسته جینۍ چې دی نو د یو بوډا سره واده وشو. د واده په اوله شپه باندې چې دی نو د جینۍ د خپل خاوند ته دوه عجیبه شرطونه کېښودل او دا شرطونه که تاسو واورېدل نو تاسو به هم چې دی نو ډېر زیات حیران شئ. ویډیو راسره مکمل وګورئ، مکمل واقعه سره شریک کومه. د جینۍ چې دی نو واده وشو، د واده اوله شپه ده او د خپل خاوند ته وایي که نه چې زه تا ته دوه شرطونه ږدم او په دې دوه شرطونه به چې دی نو ضرور عمل کوې. د خاوند ویل چې ټیک ده چې ته څه وایې هغه زه منمه. اولنی شرط به ته دا کېښودو که نه چې ته به د خپل بوډاګان ملګرو سره نه کښېنې. ستا چې کوم ملګري دي د هغوی سره به چې دی نو ته بلکل نه کښېنې، د هغوی سره به چې دی نو ته تعلق نور نه ساتې. دویمه خبره ورته دا کړې ده چې ته به په ګیټ باندې نه راځې، ته به چې دی نو په دیوال باندې راوړې. د خاوند ورته ویل چې بلکل ټیک ده، زه به داسې کومه. هغه چې دی نو بس وخت تېرېږي، هغه چې دی نو سهار ځي او د نوجوانانو سره کښېني. چې کله نوجوانانو سره کښېني ماښام ټایم واپس راځي نو په دیوال باندې راوړي او کور ته راځي. چې کله واپس کور ته راځي نو بلکل چې دی نو ځان ورته چې نوجوان ښکاري او بلکل زندګۍ چې دی نو ډېره زیاته په ښایسته انداز باندې تېرېږي. 2-3 هفتې وشولې، په هغې کې چې دی نو دومره طاقت راغی بلکل ته به وایې چې وایي نوجوان دی. نو ښځې او د خاوند زندګي ښایسته تېرېدله. یو ځل یې چې دی دا د کور نه راووتو. د دې چې کوم بوډاګان ملګري وو نو هغوی ورته ویله که نه چې تا واده کړی دی او ته چې دی نو زموږ خواله نه راځې، پته نه لګي چې ولې څه چل شوی دی، ته زموږ نه ولې خفه یې. هغه خو چې دی نو بیا هم خواله نه ورته خو دوی چې دی نو په زور رضا کړی دی، خپل خوا ته کېنولی دی. چې کله خپل خوا ته کېنولی دی، د یو بل سره خبرې اترې کوي، اخر کار ماښام شوی دی او دغه سړی چې دی نو واپس کور ته ځي. چې کله کور ته ځي دا کوشش کوي که نه دا په دیوال باندې اوړي، خو په هغه دیوال باندې چې دی نو دا باباجي نشي اغوښتلی، دا په هغه دیوال باندې نشي اغوښتلی. اخر کار چې دی نو دا خپلې ښځې ته چې دی نو ګیټ وټاکئ او هغه نه پس چې دی نو دننه لاړ شي. چې کله دننه لاړ شي د خپلې ښځې نه تپوس کوي چې تا ماته د 2 شرطونه ایښودي وو، دا ولې تا داسې شرطونه ایښودي وو. دې ښځې ورته وایي که نه وایي ما تا ته داسې ویل چې خپل ملګرو سره مه کښېنه، که نه تا ته به ځان بوډا ښکاري. چې کله ته د نوجوانانو سره ښکاري نو تا ته به ځان نوجوان ښکاري او په تا کې به چې د نوجوانۍ هغه طاقت راځي. د هغه نه پس چې دی نو په دیوال باندې راغوښتلو چې تا ته پته ولګي که نه چې زه بلکل نوجوان یم، زه په دې دیوال باندې اغوښتی شمه، نو ځکه مې درته ویل چې په ګیټ مه راځه او په دې دیوال باندې چې دی نو رادانګه، په دې دیوال باندې چې دی نو راځه. په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی پښتنو وروڼو. که تاسو د کوم قسم خلکو سره کښېنئ، په کم محفلونو کې کښېنئ، په غلط محفلونو کې کښېنئ، نو ستاسو ذهن به غلط طرف ته ځي، نیګیټیو سوچ به چې دی نو هغه کوي، نیګیټیو تھنکینګ به کوي. نو د هغه قسمه خلکو سره کښېنئ چې هغه دیني تبلیغ کوي، هغه چې دی نو دین طرف ته ځي، نو تاسو به چې دی نو دین طرف ته ځئ. که تاسو د غټ سوچ والا خلکو سره کښېنئ نو ستاسو سوچ به غټ وي، که تاسو د کم سوچ والا خوا ته کښېنئ نو ستاسو سوچ به کم وي. نو کوشش کوئ که نه د داسې قسمه خلکو سره کښېنئ چې ستاسو زندګي برابر وي او ستاسو په زندګي کې چې دی نو ډېره برابر تېرېږي او ستاسو چې دی نو دین طرف ته هم مخه وي. د غلط خلکو سره زندګي مه تېروئ، که نه ستاسو زندګي به تباه و برباد شي. وګورئ که تاسو هم د غلط خلکو سره ګرځئ، د غلط خلکو سره چې دی نو زندګي تېروئ، نو ستاسو ذهن به چې دی نو اټومیټیکلي هغه ګنده شي، هغه ذهن به چې دی نو بلکل ستاسو خراب شي، هغه به چې دی نو ډېر زیاته مسئلې به تاسو ته جوړې شي. نو زه تاسو ته خواست کوم چې د غلط خلکو نه، محفلونو نه، د غلط خلکو د زندګۍ نه چې دی نو بلکل وځئ، د هغوی سره بلکل تعلق مه ساتئ، هغه د خپل زندګۍ نه چې دی نو ډیلیټ کړئ، هغه بلاک کړئ، هغه ریموو کړئ، هغه بلکل چې دی نو د خپل زندګۍ نه واچوئ. که تاسو هم د کومې قسم خلکو سره کښېنئ، ستاسو ذهن به هم هغه قسمه خلکو سره چې دی نو روان شي، هغه قسم ذهن به ستاسو جوړېږي. ذهن سازي چې دی نو دا وایي 21 ورځې که ته وګورئ که نه، په 21 ورځو کې چې دی نو د انسان یو عادت ختمېږي او یو عادت چې دی نو جوړېږي. نو کوشش کوئ، زه ټولو پښتنو ته دا خواست کوم چې خپله زندګي ښه تېروئ. نو کوشش کوئ که نه د ښه خلکو سره کښېنئ، د غټ خلکو سره کښېنئ، د زبردست خلکو سره کښېنئ، د داسې فضول خلکو سره مه کښېنئ چې هغه ستاسو زندګي تباه و برباد کړي.